الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده په شپږشتو کې زکات سته او که نه، چې سړی خپله غوا ته ورکوي او د هغه دپاره یې کرلي او شنې کړي. ګوره، هر هغه شی چې مځکه یې راشنه کوي، چې هغه سړي د هغه د راشنه کولو قصد کړی او د هغه د خرڅلاو یا د هغه څه د فایدې د اخیستلو قصد یې کړی، نو په هغه کې بیا عشر شته. نو دغه رقم دغه شپږ دي، دا هم چې سړی وکړي، که یوه غوا ته ورکوي، که یې خرڅوي، که یې په یو بل مفاد باندې لګوي، په هر صورت کې که لږ وي او که ډېرې وي، په دې کې عشر شته. در مختار کې جلد نمبر 2 صفحه نمبر 328 کې کتاب زکات باب العشر کې عبارت دی: إلا فيما لا يقصد به استغلال الأرض نحو حطب وقصب وحشيش وتبن وصعف وصمغ وقطران وختمين وأشنان وشجر قطن وباذنجان وبزرتيخ وقثاء وأدوية كحلبة وشنير حتى لو أشغل أرضه بها يجب العشر. یعنی که چیرې مځکه دغه رقمونه پر هغه باندې دغه لرګي راکشنه سوله، یا دغه غني ولې، یا دغه واښه وله، یا دغه خاشیه ولې، یا دغه نور قسم ګلان چې پکې راشنه کېږي، هغه قدرتي په خپله راشنه شوي وله، سړي کس نه و ورته کړی، نو په هغه کې خو بیا عشر نشته. لیکن که چیرې دغه شیان ده راشنه کړله او بیا د ده دغه قصد ولو چې دغه شیان دی راشنه کړي، مثلا دغه لرګي سو، غني سوله، یا دا واښه سوله، نو او ولو اشغل ارضه بها، او خپل مځکه په دغه شیانو باندې مشغوله کړله، نو یجب العشر، بیا پر ده باندې عشر دا واجب دی. دغه رقم په دغه رد مختار کې په 2 جلد کې صفحه نمبر 320 کتاب زکات باب العشر کې عبارت دی: الا فيما لا يقصد الى قوله ان المدار على القصد. یعنی دلته دغه د عشر دارومدار څه دي، دا پر قصد او پر اراده باندې، حتی لو قصد به ذلك وجب العشر. یعنی که چیرې پر دغه مځکه باندې یو شی د راشین کې، هغه که بیا د هر شي د قبیلې سوی، مطلب که سره واښه راشنه کړله چې دغه عام طور په مځکه کې بیا کاره ګڼل کېږي چې په خپله قدرتي راشنه کېږي. لیکن که چیرې د مځکه د دغه شي دپاره د واښو دپاره ودرول، په دې باندې د واښه راشنه کړله، نو په دې صورت کې اوس د قصد کړی دي د دغه شي د راشنه کولو، لہذا د دغه شي اوس پر ده باندې عشر شته. دغه رقم په فتح القدیر جلد نمبر 2 صفحه نمبر 109 کې باب زکات الزرع والثمار عبارت وسبب هي الارض الناميه. یعنی دغه عشر سبب دی دا هغه مځکه ده چې هغه نما کوي، ولهذا يجب فيها الخراج. اما الحطب والقصب والحشيش فلا تستنبت في الجنان عاده بل تنقى عنها. نو دی وایي دلته اصلي چې دی دغه خراج او د عشر چې دی دا هغه مځکه کې واجب دي چې هغه نما کوي. اوس دغه لرګي او د بانسونه دغه واښه چې دي دا عادتا، یعنی د خلکو دا عادت نه دي چې دا راکري او په مځکه کې شنه کوي، بل تنقى عنها، بلکې مځکه د دې شیان څخه خلک پاکوي، حتی لو اتخذها مقصبه او مشجره او منبته. لیکن که چیرې چا مځکه صرف د دې دپاره ودرول چې پر هغه باندې دغه غني یا د لښتې راشنې کولې، یا دغه بانسونه پر راشنه کوله، یا د وښو دپاره دغه کړله ودرول چې دا واښه راشنه کوله، نه یجب فیها العشر، نو بیا په دې شیانو کې عشر چې دی دا واجب دی. نو اوس دغه عبارت معلومیږي که چیرې دغه شپږ چې دي دا خو مطلب ځمځکه د هغه دپاره وقف کېږي او بیا هغه کرل کېږي باقاعده، او د هغه څه مفاد اخیستل کېږي، یا خرڅلاو د هغه هغې کوي، یا خپلو حیوانانو ته ورکوي، یا پر بل کار باندې لګي، نو په دې باندې خو بیا عشر شته. فقط والله اعلم بالصواب. السلام علیکم.